د یک تلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته د لارونو له ولسمې ورځ سره هم مهاله د ایران د اسلامي شورا مجلس مشر په یو تون پیغام کې ډونالد ټرمپ ته ویلي راشه بیا ووینه چې له امریکایي سرتیرو سره په څه پیښیږي. همدارس علي لاریجاني ویلي چې اسلامي جمهوریت د امریکا او اسرائیلو پر وړاندې د حساب تصفیې لپاره چمتو دی. په همدې حال کې د امریکا دفاع وزارت د ایران پر وړاندې د لا پراخو انتخابونو وړاندیز کړی چې پکې د اسلامي جمهوریت د مهمو هدفونو په نښه کول شامل دي، لکه د توغندیو او اټومي تاسیساتو پر وړاندې بریدونه، سایبري بریدونه او همدارس په ایران کې د هغو ادارو پر ضد پوځي اقدام چې د خلکو ځپلو مسؤلیت لري. په ایران کې د روانو لاریونونو له 14مې ورځې سره هم مهاله د پخواني پاچا زوی رضا پهلوي نن د یوې ویډیویي وینا په خپرولو سره وویل چې د ایران حکومت د انټرنیټ په پرې کولو سره هڅه کوي د معترضانو پر وړاندې روان تاوتریخوال پټ کړي او د خلکو ترمنځ ویره او وحشت رامنځته کړي. نوموړي ټینګار کړی چې د معترضانو مقاومت لامل شوی یو شمیر پوځي او امنیتي ځواکونه د ځپنې په عملیاتو کې له ګډون څخه ډډه وکړي. رژیم سعی داره با سرکوب شدید و کشتار و قطع ارتباطات در شما ایجاد رعب و ترس بکنه و مایوس از ادامه این حرکت و مبارزه. اما این را بدانید که به خاطر همین فعالیت‌های شما و تلاش‌های شما هزاران نفر از نیروهای انتظامی و نظامی سر کار نرفتند تا درگیر نباشند در سرکوب شما. و یک پیام ویژه به متخصصین حوزه اینترنت و ارتباطات: زیرساخت‌های اطلاعاتی نظام را هدف بگیرید تا ارتباط همیهنانمون با جهان مجدداً برقرار شود. په همدې حال کې د CBS نیوز شبکې د امریکا د دوه لوړپوړو چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران پر وړاندې د پټو پوځي وسایلو د کارولو د انتخابونو تر ارزونې لاندې دی. بل لور ته ډونالد ټرمپ د ټروت سوشل ټولنیز شبکې له لارې خبرداری ورکړی چې هر هغه هیواد چې له ایران سره سوداګري وکړي له امریکا سره به یې سوداګري استعمالات د 25% ګمرکي تعرفې سره مخ شي. په خبرګون کې د ایران د ملي امنیت د عالی شورا مشر علي لاریجاني د ایران خلکو ته په اشارې ویلي چې اسلامي جمهوریت د امریکا او اسرائیلو پر وړاندې د حساب تصفیې لپاره چمتو دی. همداراز د ایران د بهرنیو چارو وزیر د جرمني، فرانسې، ایټالیا او بریتانیا سفیران احضار کړي دي. د ایران د چارواکو پر وینا په دې ناسته کې یو ویډیو ښودل شوی چې پکې ویل کیږي له هېواده بهر کسان د ایران د بې ثباته کولو لپاره هڅې کوي او پر پوځي ځواکونو ډزې کوي. له بلې خوا د لاریونونو پر وړاندې نن یو شمیر د ایران د حکومت پلویانو په سړکونو کې لاریونونه کړي او د ډونالد ټرمپ، بنیامین نتانیاهو او رضا پهلوي انځورونه یې سوځولي دي. د دغو لاریونونو ګډونوالو ټینګار کړی چې هغو کسانو ته به د بیرته ستنېدو اجازه ورنه کړي چې د دوی په وینا له هېواده شړل شوي دي. پهلوی وقتی که تهران میدونن که ایران قبولشون نمیکنن این مملکت بذارن برن دیگه سمت مملکت ما نیان، چون کسی که این اگر مملکتمون انداختیم بیرون اجازه نمیدیم دیگه برگرده. په داسې حال کې چې د خلکو د یوې برخې ملاتړ د ایران د حکومت دریځ پیاوړی کړی، د لاریونونو دوام او د رضا پهلوي، ډونالد ټرمپ او د ځینو اروپایي هیوادونو ملاتړ د څارونکو په اند په ایران کې د تاوتریخوالي کچه لوړه کړې ده. اوس دا پوښتنه مطرح ده چې آیا د ایران رهبر کولی شي دا کړکېچ مدیریت کړي که روان لاریونونه به د حکومت د لا کمزورۍ لامل شي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت سرپرست د هند د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان، پاکستان او ایران د څانګې له عمومي مسؤل سره لیدلی دي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې په دې لیدنه کې د سیاسي او سوداګریزو اړیکو د ښه والي، افغانانو ته د ویزو د ورکړې د اسانتیاو او همدارنګه په هند کې د میشتو افغان سوداګرو، محصلینو او افغان وګړو د ستونزو د حل په اړه خبرې شوې دي.
په همدې حال کې په قطر کې د اسلامي امارات سفیر سهیل شاهین د افغانستان لپاره د جرمني د سفارت له شاه ظفیر سره لیدنه کړې. په دې لیدنه کې د سیاسي وضعیت، دوه اړخیزو اړیکو او بشري مرستو پر موضوعاتو بحث شوی دی. یو پخواني ملګري ته لاس ورکول او په اړیکو کې نوی فصل پیلول د اسلامي امارت او هند ترمنځ د سیاسي او سوداګریزو اړیکو د پیاوړتیا په موخه د لومړي ځل لپاره په هند کې د افغانستان سفارت د سرپرست په توګه افغان ډیپلومات د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت له یو لوړپوړي چارواکي سره لیدنه کړې ده. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت سرپرست نور احمد نور د هند د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان، پاکستان او ایران لپاره د عمومي رئیس انانت پراکاش سره د سیاسي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. د خبر پاڼې له مخې په دې غونډه کې د سوداګرۍ د ښه والي، د ویزې پروسې د اسانتیا، د افغان سوداګرو، زده کوونکو او په هند کې د میشتو افغان اتباعو د ننګونو د حل په اړه بحث وشو. د وزارت پر وینا په دې غونډه کې دواړو خواو د افغانستان او هند ترمنځ د اړیکو په پیاوړتیا، د دوه اړخیزو همکاریو او تعاملاتو په پراخولو ټینګار وکړ. کشور هندوستان علاوه به اینکه چی سیاست را در منطقه پیش میبره، یک دوست تاریخی و دائمی افغانستان بوده و باعث یک کشور تولیدی و صنعتی و پرنفوذ در منطقه روابطش با افغانستان به نفع افغانستان، چون این هم ضرورت داره از ترانزیت افغانستان استفاده کنه و از معدن‌های افغانستان و مارکت افغانستان، و افغانستان هم ضرورت داره هم رابط داشته باشن، هم لحاظ اقتصادی تجارت خوب داشته باشه، با خود یک مارکت یابی کنه. अब इसका सेक्रेटेरिएट भी जो है वो خو له بلې خوا د هند سره د افغانستان ملګرتیا د پاکستان غوسه راپارولې ده. هر کله چې افغانستان هند ته نږدې شوی، اسلام آباد له دې اقدام ناخوښه شوی او دا یې د خپل زیان په توګه ګڼلې ده. داسې مسله چې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر په دې وروستیو کې په ښکاره ډول په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده. देखिए जो इस मुल्क में تاسو ګورئ چې د افغانستان حکومت چارواکي تقریبا هر ورځ هند ته ځي او خبرې اترې کوي. زه نه پوهېږم چې دوی له هند سره څه ډول ګډې همکاري لري چې پراخو مشورو ته اړتیا لري. خو په داسې حال کې د کابل دریځ تل روښانه و، د نړۍ له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ساتل او د یو هیواد لپاره بل هیواد سره دښمني نه کول. په ورته وخت کې د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په دوحه کې د اسلامي امارت سفیر سهیل شاهین د افغانستان لپاره د آلمان سفارت شارژ دافیر رولف ډیټر رینهارټ سره ولیدل. وزارت ویل چې په دې لیدنه کې د سیاسي وضعیت، دوه اړخیزو اړیکو، له پاکستان او ایران څخه د راستنیدونکو افغان کډوالو د ننګولو حل او همدارنګه د بشري مرستو په اړه بحث وشو. البته این ملاقات میتواند گام دیگر در جهت تحکیم مناسبات دوستانه میان افغانستان و آلمان باشد و آلمان میتواند به حیث یکی از کشورهای مهم اتحادیه اروپا نقش مهمی را در تامین روابط سایر کشورهای اروپایی با افغانستان همچنان بازی نماید. د اسلامي امارت د سفیر لیدنه په داسې وخت کې ترسره شو چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو له خرابېدو وروسته د اسلامي امارت سیاسي او سوداګریزې اړیکې له نوې ډیلي سره ښې شوي دي او تر اوسه پورې د اسلامي امارت درې لوړپوړي چارواکي د هیواد ته سفر کړی دی. اسلامي امارت تل ویلي چې د نړۍ له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي. د پنجشیر ولایت مقام ویان سیف الدین لټون وایي چې د یوې داوطلبۍ په ترڅ کې 4,100 قرات زمرد د څه باندې 40,000 امریکایي ډالرو په ارزښت پر کورنیو سوداګرو وپلورل شول. نوموړي ویلي د ولایت مشرتابه باور لري چې د زمرد د پلور د زیاتوالي له امله د خلکو اقتصادي وضعیت او د اسلامي امارت عواید لوړ شوي دي. هغه زیاته کړې چې له ژمي وروسته به د تازه تصویب شویو قانونو څخه د زمرد او بیروج په ګډون د قانوني او شفاف استخراج بهیر پیل شي چې له امله به ځوانانو ته د کار زمینه هم برابر شي. د یک تلویزیون قدرمنو او معزز لیدونکو زموږ خبري سرویس په همدې ځای پای ته ورسید. تر بیا ښې چارې.